محترم مرګري پښتنه کړه ده چې بهترینه صدقه کومه و ده چې غوا راولو حلال کو زرا ولو خلکو ته غوښه ورکو دا څنګه ده. محترم مرګري په صدقاتو کې بهتره صدقه دا مختلف صورتونه لري او مختلف وختونه لري. کدی یو مسلمان حاجت ته بکتلې سي امغه سه فیصله کیږي کچیرته خوا کې دی یو گاونډي هغه د ولګي سره مخ د وړن لري او ته بیا غواګانې حلاله بیا دا جایز نه ده. بیا بهتره ده چې دی گاونډي خیال له وساته وړه ورته واخله. یعنی دا مختلف صورتونه لري. یو ځای کې ډیر شدید ضرورت ده یو مریض په هسپتال کې پروت ده نو دا به افضل ده او بهتره ده چې دغه علاج وکړي. همدارنګه یو ځای کې داسې یو یتیم ده چې هغه ډیر حاجت لري نو د یتیم پالنه وکړي. یو ځای کې کونډه ده د هغه باندې مصرف کوي د هغه د رزق تنظیم وکړي. نو مختلف صورتونه لري او مختلف اوقات لري. نو حاجت د مسلمان ته بکتلې سي فقیر ته امغه سي به فیصله کولای سي. نو هر هغه ځای کې چې هغه ډیر حاجت وي بس افضل ده صدقه ورکول ورته. شامی دوم جلد صفحه 621 کې علامه ابن عابدین صاحب ډیر وګت بحث کړی دی وی قال رحمتي والحق التفصيل وبهتر دا د حق دا چې بدی کې ډیر ګڼ تفصیل ده. وما كانت الحاجه في اكثر والمنفعه في اشمل فهو الافضل. وای کچرته حاجت ورته ډیر زیات او منفعت پکې ډیر شامل او ډیر نو دا وای افضل ده کما ورده حجه او حجه افضل من 10 غزوات. یو حج وای د لسو غزواتو نه بهتره ده وورد عکسو نو فيحمل على ما كان انفع. مطلب دا چې په کوم ځای کې نه ډیره زیات وینوال ته مصرف کوا فاذا كان ارجع وانفع في الحرب وجهاد افضل من حجه او بالعكس فحج افضل. وكذا بناء الرباط وزي کې پول ته ضرورت مسلمانان ته ډیر مشکل وي آلته پول ته ضرورت وي نو بیا پول جوړول یو ځای کې وبو ته ضرورت ده نو ته ورته څا وباسه. نو دا مختلف صورتونه لري. نو هغه ځای ته بکتلې سي هغه د مسکین حاجت ته بکتلې سي هغه څه فیصله کولای سي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.